د جینۍ د شونډو نه او د هلک د پوزې نه پته لګي چې د هغوی لاندې څنګه دي. قسم دی دا حقیقت خبره ده. ستا سامان خو مونږ دغه کړی دی ایکس کړی دی نه پته لګي چې ته لاندې څنګه د جینکو د شونډو نه پته لګي چې د هغې لاندې شونډ کور دې وران شه قوم ته وزرمولم. زما شونډې وګوره که نه ساقي نه ګورې ما نه ده خو مونږ مونږ ته اټومیټک پته لګي چې ستا مال غمی دی. بیا خو زه تباه یم. ګاز ټیپ وای ډبل ټیپ. هسې خلکو تاسو ټول خپلې پوزې ته وګورئ. اوس به دوی ټول په پرتوګونو کې لاندې ګوري پوزې ته به ټول دې مصروفه کړه دی اوس یو بل خپلې پوزې ته ګوري بیا به لاندې ګوري دا رښتیا ده که نه. او که رښتیا یې ټول لاندې اوکې ولیکئ. زما قوم خو ټول په قهر اخته که دی خوا د چا پوزه څنګه یم هغسې به لاندې قسم د ساقي ټول اوکې لیکي صحیح خبر. زما طرف ته اوکې شروع شو. ډاکټر ستا څنګه شونډې دي ته لږ کمنټس وکړه. یار د خدای خاطر وکړئ دا ډبل ټیپ کوئ سړی په ګپ پوهوئ یار. بس ساقي ګپ نه لګو راځئ ډبل ټیپ چغې واو ګاز ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ. خو ما یو ډبل ټیپ کوو یا زموږ خبرو ته غوږ کېږدئ که موږ په ډبل ټیپ کې زما یخني ونه شوه چې دا څه وجه کېدی شي. معلومه ستا خو د لسو میخو چربي خو ستا په یو کوناټي کې ده. ته به خاورې ګرمې وشي ته خو دنه ته خو به بخارۍ د بره ناسته یې. دا مې اوس نښته وې ته خو مې وغولې ساقي. بخارۍ د بره چې سړی ناست وي د هغې یخني کېږي. ګاز ټول ډبل ټیپ وکړئ یار. ساقي ګیلې مې نه خول کېږي یار. ګیلمن یې وایم ته چې په کوم په واشروم کې لاندې را واشروم دیوالونه به م خاندي خو اواز به نه راځي. ساقي څه لغړه ورته ولاړه یم د اوبو ته اوف داسې نری راباندې بهیږي. اوف زما دې توبه یې نو ساقي. ملت راله وغو ګایز ټول ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ. ملت راله وغو ملت راله مکمل له کوټوب طرف ته ملت د خوټې بوزم ډبل ټیپ گئی نه ملت دی ډبل ټیپ ته وګوره دومره کسان ناسي قسم دی که نه که اوس بل چا ته ناسي په ملیون ډبل ټیپ بې ورته کولی. موږ 800 کسان ناست دي 800 کسانه یاره موږ زموږ وایه د خوټو نه که وسکاري کې ټوله ورځ خوټې په لاس کې نیولي دقه چل پې کوي. تباه مو کړې لاس ترې راوباسئ بس دی. جرړه ولويسته جرړه دله یو ټایم روټین جوړ کړئ چې په دې ټایم بیا مونږ مګو سار وختي کې ولا دانه ورکوئ سار وختي کې د شپې هم صحیح ده ساقي. اوس ګوره ما ته خو د شپې هم لایف راځو د شپې کوئ که نه ما ساقي سکرین لګولی د ماسخوتن مانځه پورې موږ ته سکرین ټکوئ وروستې بیا لاسونه پر تګونو کې منډئ او بس موږ سره واورئ. دا ټیم زیرو ډبل دا ټیم د دیاړۍ مزدورۍ ټیم دی. دا ټیم دیاړي مزدوري کوو. نو مطلب ساقي دیګانې ته پاسېږو دواړه ډانس کوو راځه. پاسه زه ګوره د ټینګې نه یم ګیلمنې تاسو زه هر څه کوم که تا ویل چې راځه چې دا چل کوو نو والله زه تیار یم. څنګه مطلب چې دا چل کوو نوم خو یخ دلته خلک ولې کنفیوز کې آنلاین خو نه کېږي چې بله کاته خو آنلاین نه کېږي چې آنلاین یې وکړو خو یا به ډانس یا به چا ویل چې نه کېږي زه ټرای خو نن سبا غدا ورته دی چې آنلاین نه کېږي. نن سبا نږدې دومره خوند نه کوي لکه څنګه چې آنلاین کوي. بیا هم نه تپوس وکړه